تعالی جنۍ غمزه کوم صحیح څه وایي ما باندې دی هغه ټوډۍ خیله راوړم کوم ځای کې مې راوړه که کونډه وکړو شانډې وکړو یو شی به در رامخه کوم 2000 بیا 500 بیا 500 ده 3000 3000 بیا 500 بیا 500 شپږ 4000 سلیم خانه ترازه کنه تا ته زه نن یو څوک معرفي کوم ښه دا ځوانان خو ویني السلام علیکم سلام علیکم ستړی مشي جګ شه عبیده خیر په خیر تکړه ته استکه دا شمریز دی ښه شمریز ستړی مشي جوړ په خیر تکړه سلیم سم لاس ورکا کنه تم د سی لکه روزه چی خی سلیم ته دی خوشم دا عبید دی هغه رومل او دا شمریز ته ودرېږه او شمریزم دلته ښه دی څنګه دکانداري څنګه ده ښه ده انشاءالله ګزاره مو کېږي ښه دوستان د دې ویډیو به تاسو کتلې سلیم خان دی ته مسلمه ستا سلیم نوم دی که مسلم دی مسلم دی او سلیم نه دی نه هسې مقصد تذکره کې مې مسلم نوم دی تخلص مې دغه دی مسلم تخلص مسلم دی په تذکره کې مسلم نوم دی او تخلص مسلم ته راشه دی خو په تذکره کې مسلم نوم دی او تخلص سلیم دی که نه مسلم سلیم دی زه یو ورځې راغلی وم که نه دا خو زما انډیوالو بازار کې به مې مار ورښکته چکرې به یې والې ښه بیا دلته چې سور موټر و که نه ګوره یاد دی نو بیا دی ته هم دلته کور دی دلته ورته دا دکان کې خو د یو کال شو خو الحمدلله اوس چې راغلم چې ومې کته چې دی ناست دی او دکان خلاص دی دومره خوشحاله سوم تم خوشحاله سوې بس سلیم هم خوشحاله سو مسلم که نه نو الله دې همداسې خوشحاله دیم لري او خدای پاک د دې چې کوم ناروغي ده کوم مرض دی الله دې ورته هغه ختم کړي در څو پورې دی ژوند وکړي ارام ژوند وکړي همداسې نه ده عبیده روژه دې نیولې که نه او شمریز روزه هستی روزه نیستی چرا نمیگیری روزه را جنۍ غمزه کوم صحیح ده چی غم که تعالی د جنۍ غمزه کوم صحیح انجینر دی ما صحیح شو دی دا انجینر ده جلې غم ما ده صحیح تکیلا دته شي غم که ته تعالی د جنۍ غمزه کوم صحیح ده خبر خپل غم خوړلی تا ته غم خوري واده ورته کوې واده ورته ښه او دا چې دا بوټي دا تاسو ایښي دي ښه د دومره شوقیان دي ماشاءالله ته وګوره هغه بوټي هم ځان ته ایښي دي ښه ستړی مه شي خور منده نه مه شي خوب هسي دکانداري انشاءالله ښه ده خوشحاله یې اوس خو بازار کې ګرځې را ګرځېله سهار چې راوځې کلار ناست دی رومن سهار چې کور نه راوځې ناست دکان کې ډېره سودا دا خرڅې که ته او پیسې څوک پټوي یو هم نه پټوي کوم یو پټوي صندوق کې اچوئ د ورځې 100 روپۍ کېږي 15 روپۍ نه د ورځې 100 روپۍ هغه کېږي سودا کېږي 100 روپۍ سودا کېږي 10 روپۍ کېږي 10 روپۍ مه کوه ما هم نه شریکه وکړه ما هم نه شریکه نرغون دی الله هم خوشحال لره وایي رښتیا دغلته دې لیکلی وایي عبید وایي چې قرض بند دی که نه 10 روپۍ سګرټ بند دي د 10 روپۍ سګرټ څنګه بند دي لا دا دې څنګه لیکلي قرض نه ورکوې بیخي ته سلیمه څه شی خورې دوی شی نه خورم ولې روژه ته مه کوه روژه پیشنامه دې کړی ښه دی دې ولیدل نو دعا ورته کوې چې الله پرې رحم وکړي صحیح ده الله دې پرې رحم وکړي که نه څنګه چې تروپ وتري شوې ته دوی ته د خپل ارمان ووایه که نه زما بل څه ارمان دی که نه هغه الله دې پوره کړي چې مځکه او اسمانه پیدا کړی ښه انسان څه نشي کولی ته هم نشي نو دا قاري صاحب شي سړی څه سپینه ټوډۍ او تکې تورې شي او نری پاشم باران او واوره ورېږي او سا د کابل نه راخوشي او دا خوند راوتې او دا ناوې راوتې چې راته ری کوي او ګاډه شیشې دې رابندې کړي او لونګ اوس پرې دې په خیر له خدای ماته وایي خوږ برید دې روانې د ګاډه تور شنه ساړه راړه وې پرې ولې تورې تشمېدلې دې ولې دې تنګې په ګیر را روانې خدای ماته وایي سړی په ساده د خی خانګا چوتاړه الله دې خبره مانه واورېده وادي ورېده کومه سي ارماني و ارمان دې ولید ورته او تا په زړه څنګه ارمان دی نشته
نه ته خو وې زه څنګه صاحب ما نشه به له کوز دی غم کوم کنه او کنه د به کوزي غم دی درته غم دی په ما دی واده کې نه دی خو نه کې کنه ساتلی نشه یاره که ما لکه ول رزق له شی راوړی رزق خو خدای ورکوي خدای ورکړي نور څه ضرورت خو نشته نه هېڅ شی په زوره خبرې وکړه هېڅ شی هم ضرورت نشته ضرورت دا دی عصر دکان لږ درکې خالي شوې ده ښه مور مریضه وه ښه پیسې مې هغې باندې لګولې مور د مریض دوکان پیسې په هغې لګولې څو روپۍ پې لګولې یار څه چې سودا مې کړي وو هغه 100 روپۍ لګولې تقریبا 50,000 15,000 اما ته راشمار تا د شمار کم صحیح 1 2 3 4 د 15 دا شمار کوه 500 ها 500 زر ها 500,000 شو 500 بیا 500 بیا زر زر 2000 ها بیا 500 بیا 500 ده 3,000 3000 بیا 500 بیا 500 بیا شپږ 4,000 څلور زره بیا 500 بیا 500 ده 5000 15,000 دا ورکه ورته او بیت ته ورکه خو بیا ته او دا بیا- 5000 به تا ته ورکه امانت تاسو یوه دوا وکئ دا 15,000 د هغه دکان شو صحیح شو او دا 2,000 سره نور هم کا او دا به ټول دکان بیرته خپل ډک کې صحیح ده صحیح صحیح شو کنه خو ته ګور هغه شریع عذر خپل ویلې چې کومې پیسې د دکان سرمایه او مور مې مریض سو هغه کې مصرف کې نو هغه به ورته موږ ورکو بیرته به دکان ډکې صحیح ده صحیح او نور خطب کې څه وینو بس موږ ته یوه دوا د خیره څه وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ستا د کوژدې غم له زه کوم او ما دې ډاکټر صاحب ته یوه دوا پخه وکړه موږ د خیر څه ځو کابل ته وی الله دې روغ رمټ ورسوه الله دې ډکو منګوله ورسوه دا قوي وه صحیح صحیح ده ووایه نو چې ده څه ویلې امین امین پې خالي وی ها ده باید کامیابه کړي امین ده ته به ښځه کوې ښه دا په تا ده صحیح شو صحیح شو صحیح ده کنی یګان نه ونه څه شی وی وری ستا باندې ستا له جینۍ غم زه کوم صحیح څه وی ما باندې دی دا باندې ده هغه ټوډۍ خیله راوړم کوم ځای کې مې له راوړه که کونډه وکړو شانډې وکړو یو شی به در رامخه کوم دا څه شی کونډه وی راوله به نه کنه مونه کې دا کونډه نه کوي ځوان نه کوي کونډه نه کوې نه نه تا له خیره کوم دی خپل ملګري له کوم ته کونډه کوې نه چې کونډه نه کوې بیا کښېنه بیا ته هم کښېنه او زه هم کښېنه صحیح ده واده شوه واده وشو عزب الله سواچ بس وشو پنجه که بس انشاءالله جنې پنجه که غم صحیح بس سلیم ده نو موږ څه وایو نو موږ چې کله هم داسې چاته د یو کار روزګار لپاره لاس ورکو او هغې په خپل کړې واده باندې وفا راسره وکړي په الله قسم د زړه نه خوشحالېږو الله دې دې په دې کار روزګار کې برکت واچوي موږ به انشاءالله په دې روژه کې څه مواد هر څه که توضیح کو دی به راغواړو ځکه دا په موږ تاسو حق لري نو که چېرته غواړئ تاسو د همدغسې د ناچارو خلکو لاسنیوی وکړئ هغې لپاره د یو مړی رزق ګټلو زمینه مساعده شور ته نو تاسو هم کوی سئ په دغه لینک کې ځانونه ثبت کړئ خصوصا زما غوښتنه هغه ورونه چې بهر کې ژوند کوي لاس 15 شل هر څومره چې په دې کې دغه هیلپرس کلب کې ځان ثبت کړئ دغه پیسې ستاسو جمع کېږي د دغسې مظلومو خلکو لاسنیوی پې کېږي نه تنها عبید دی که نه یا رومل دی یا رومان داسې نور داسې خلک شته دي چې هغه عاجزان د شپې چې وخوري ورځ ته یې راني ورځ چې وخوري شپې ته یې راني وختي یو زنانه راغلو هغې خلاصه قصه به ورته وکړم ویله چې د شپې زمونږ په کور کې فضل همداسې ویل که د شپې زمونږ په کور کې کونډه ښځه زمونږ په کور کې په والله کسې او په سرو سترګو ژړله سهار وخته زمونږ کور مخې سره ولاړه وه واقعا حالات سخت دي الله دې اسانه کړي ځکه دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی چې په کومه برخه کې موږ کوی شو چې د خلکو ته لاس ورکړو صحیح ده که نه همداسې ده که نه داسې ده که نه داسې به کوو د خیره انشاءالله انشاءالله داسې به کوو د خیره روژې خو تنګ کړی نه 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 ویډیو خپره کړي خلک او څه ورته وایي چاته دا خلکو ته چې تا ویني زه اوس بخښنه وکړم زه وایم بس الله دې ما کابل ته روغ ورسوي ټول له بلا سوال بس د کابل غم دی هغه ارمان غم دی ښه نور مې په لویه لاس سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته